خوږو عزیزانو السلام علیکم. دا د روغتیا او ژوند خپرونه ده چې هممهاله توګه د یوټیوب او نورو ټولنیزو شبکو څخه خپریږي. زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم، د عمومي داخلي او د زړه امراضو متخصص. بیا ستاسې په خدمت کې یم. نوی کال مو مبارک شه. نن غواړم چې د کرونا ویروس اختلاطات یا complications of COVID په دې هکله خبرې وکړم، چې البته مهم اختلاطات چې دي هغه د وایرل بکټریال نمونیا، یعنې د سږو ویروسي بکټریایي التهاب. عزیزانو، دا یو لیست دی چې ما ترتیب کړی دی، چې په دې کې البته هغه ډېر مهم اختلاطات یا کمپلیکیشنونه چې دي ما دلته لیکلي دي. تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. کله چې ویروس ستاسو وجود ته ورداخلېږي نو دا څو مرحلې طی کوي. معمولا د څلور نه تر شپږو مرحلو پورې باید ویروس طی کړي تر څو چې دغه اراده والی منځ ته راشي. اوله مرحله ویریمي ده یا ویروسونه یا ویروسیمي ده. کله چې ویروس تاسو وجود ته داخلېږي نو کېدای شي دا په 80 یا 90% واقعیت کې په شکل عادي رېزش یا زکام ظاهر شي او دا کوم خطرناک عواقب منځته نه راوړي. بېرته تاسو ښه کېږئ او شفا پیدا کوئ او کوم مشکل او ستونزه منځته نه راوړي. په دغه شکل کې تاسو ګورئ چې دا خپله د نورماله تنفسي دستګاه ده یا سیستم دی، او دغه پورته حلقه چې تاسو ګورئ په دغه کې دا الویول دي. الویول یعنې هوایي کڅوړې دي په کوم ځای کې چې تبادله د غازاتو صورت نیسي، یعنې د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن په نورمال حالت کې. دغه لاندنی عکس چې تاسو ګورئ دا خپله دغه دی، دا کله چې ویروس او بکټریا خپل الویول یا هوایي کڅوړو ته داخلېږي نو بیا داسې یو شکل اختیاروي او دغه رقم د سږو التهاب منځته راوړي. بله درېیم مرحلې ته هغه ته وایي اکیوټ او ریسپیراتوري ډیسټرس سندروم. دا ډېر خطرناکه سندروم دی. دغه تصویر کې چې تاسو ګورئ د پورتنۍ برخه کې دلته تبادله د غازاتو یعنې د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید تبادله په دغه الویول یا هوایي کڅوړو کې صورت نیسي. په نورمال حالت کې د الویول چې دي د هوایي کڅوړې دا ستریل دي، دلته کوم میکروب داخلېدلی نشي. نو کله چې ویروس البته د کرونا ویروس دغه باریر یا سطح مات کړي نو بیا ټول فرصت طلبه بکټریاوې لکه مثلا سیودوموناس ایروجینوزه ورته وایي یا خپله فنګسي انتانات ورداخلېږي، بیا سبب د التهاب او د دغه اکیوټ ریسپیراتوري ډیسټرس سندروم کېږي. په دغه تصویر کې تاسو ګورئ چې ډېر دغه دي، دغه درې مهم نښې نښانې چې ما لیکلي دي دا ډېر مهم دي. د نورې هم شته دي ولې دا درې مهمې دي، باید دا تاسو حفظ کړئ. باید چې هغه ته وایي تنفسي ستونزه یعنې بریتینګ ډیفیکلټي، مریض په مستقل ډول تنفس نشي کولی. او بل دا دی چې په وینه کې که تاسو لیمفاسیت اندازه کوئ تعین کوئ نو د لیمفاسیتو اندازه ډېره ټیټېږي، حتی 2% ته راټیټېږي. او بل لو اکسیجن سچوریشن یعنې د اکسیجن اندازه هم ډېره ټیټېږي. په څلورمه فازه یا مرحله کې خپله سیپټیک شاک منځته راځي یا بلډ انفیکشن یعنې وینه میکروبي کېږي. دلته تاسو ګورئ په دې تصویر کې چې خپله البته ویروس یا د خپل انتان داخل شوی دی وینې ته. دغه عکسونه چې تاسو ګورئ دا خپل اکسرې دي. دا اول عکس دا نورمال اکسرې دی، دا تور چې تاسو ګورئ دا تور په تور رنګ باندې دا نورماله دا هوا ده. په دغه شکل کې تاسو وګورئ دا نورمال ده. دا مقایسه کړئ د درېیم عکس سره. دغه حلقه چې ما چاپېره کړې ده ورکړې ده دا خپله بکټریایي یا میکروبي التهاب دی یا بکټریال نمونیا ورته وایي. دغه وسط کې چې ده دا وایرال نمونیا چې په دې شکل تاسو کولی شئ دغه بکټریایي نمونیا سره مقایسه کړئ. Just remember it by heart my dear doctors and studies and students. د تطابق په هکله باید ووایم چې د درې مهم میتودونه چې دا باید په نظر کې ونیسئ او تر څو چې ستاسو مریض ښه شي او مریض نجات پیدا کړي. اول وینتیلیاتر د مصنوعي تنفس دستګاه سره باید مریض وصل کړئ، ځکه مریض په مستقل ډول تنفس نشي کولی. دا ډېره اړینه او ضروري ده. دغه یو مدرن
په اصطلاح وینټیلیټر دی د مصنوعي تنفس دستګاه ده چې په دې شکل باندې تاسو کولی شئ وګورئ. هیله ده چې په ګران هیواد افغانستان کې دا موجود وي. بل دویم میتود هغه ته اکسترا کارپورال ممبران اکسیجنیشن وایي. دغه ماشین په واسطه خپل وینه تصفیه کیږي. مریض پروت دی او د رګ خپل دغه وینه رګ څخه راځي، بس دغه ماشین ته ورځي او وینه تصفیه کیږي. نو اکسیجن راځي د ماشین په طریقه بیا دغه د رګ لارې بیرته د وجود د انسان وجود ته ورځي او کاربن ډای اکساید خارجيږي او د تنفسي مشکل یا ستونزه اسانوي. بل باید ذکر کړم چې سیپټیک شاک هم منځته راځي زیاتره وختونو کې. نو د سیپټیک شاک په وخت کې خپل د وجود مقاومت یا ایمونیټي ډېره ټیټیږي، سیستم ته معافیت ډېره ټیټیږي. نو په دې صورت کې تاسو باید مریض ته د های دوزس اف ایمونوګلوبولین ورکړئ، یعنې چې مهمه دوا یې هغه ته پریویټین یا پریویژن دی چې دا د وجود مقاومت زیاتوي او مبارزه کوي د ویروسونو سره. بل دا چې په جریان د کال کې کېدای شي مریض ته لانګ فیبروزس منځته راځي، یعنې خپله ششونه ربړي خاصیت نیسي. څلورم د پرون پوزیشن ورته وایي. مریض باید په دې حالت کې په خېټه باندې واچول شي تر څو خپل بازال قسمتونو ته اکسیجن په صحیح اندازه ورسیږي. بل باید مریض ته باید تاسو انټي بیوټیک ورکړئ. انټي بیوټیک دا ضرور دی، کم تر کمه 2-3 ډول انټي بیوټیک ورکړي چې مهمه البته د سیفالوسپورین خاندان دی یا 4th جنریشن اف سیفالوسپورین دی چې د وانکومایسین سره یو ځای ورکول کیږي. کولای شي بل انټي بیوټیک هم ورکړي په شکل د قطره‌ای د ورید د لارې. نو دا په جریان د څو ورځې کې پارامترونه باید هر ورځ د وینې تعیین کړي. مخکې ما ویل چې خپله په جریان یو کال کې فیبروز منځته راځي، یعنې ششونه ربړي خاصیت غوره کوي. دا کومه خاص تداوی نه لري، ولې په آینده کې او په پیشرفته هېوادونو کې د میزنشیمیال سټیم سیل ترانسپلانټیشن یا پایوند دغه حجراتو یا د میزنشیمیال حجراتو پایوند صورت نیسي چې مریض ته نجات ورکوي. کېدای شي مریض خپل ابلیټراتیف برونکالایټس مریض ته پیدا شي په جریان د کال کې. البته دغه تاسو ګورئ دغه اول شکل دا نورماله مجرا ده. په دغه بل شکل کې خپل د برانکیول دغه مجرا دا تنګه شوې ده. کاربن ډای اکساید او اکسیجن په اسانۍ سره دلته مرور نه کوي. There is no cure. فقط یوازینۍ لاره دا ده د سږو یا د لنګ ترانسپلانټیشن. نو په اخر کې باید ووایم چې عزیزانو مننه ستاسو له توجه څخه. Thanks for watching. لا مو ونوځي چې دغه مهم ټي وي کانال د خپلو دوستانو سره شریک کړئ او لایک کړئ او هم یې در سره سبسکرایب کړئ تر څو چې د نور هم استفاده وکړي. لا مو ونوځي خوږو عزیزانو. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند.